السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، هیله لرم چې تاسې به جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه زاهد خان یم. په نننۍ ویډیو کې علماء کرامو، مفتیانو حضراتو او طلباو ته دوه په زړه پورې معلومات وړاندې کوم. نو محترم ملګرو، که چیرې تاسو زموږ آنلاین پښتو استاد چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نشان هم ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو پورې ډېر ژر در ورسیږي. نو راځئ ملګرو، لومړی هغو علماء کرامو او مفتیانو حضرات ته چې د اقتصادي کمزورۍ له کبله نسي کولی چې کتابونه رانیسئ، د هغو ته یو داسې ویب سایټ وښیمه چې دوی کولی سي چې په هغه ویب سایټ کې تر 1,00,000 څخه زیات کتابونه په PDF بڼه باندې خپل موبایل یا کمپیوټر ته را ډانلوډ کړي او بیا یې وګوري. دې سایټ چې کوم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیمه، په دې سایټ کې تاسې کولی سئ چې هر قسم کتاب، یعنې که تفسیرونه وي، که فتاواوې وي، که د حدیثو کتابونه وي یا د حدیث شروحات وي، او که فنونه وي د فنونو د کتابونو شروحات وي یا نور اصلاحي کتابونه وي، دا ټوله تاسې په دې سایټ کې پیدا کولی سئ. نو د دې لپاره لومړی ملګرو تاسې په موبایل یا په کمپیوټر کې چې د انټرنټ هر براوزر لرئ هغه براوزر خلاص کړئ. ما اوس په کمپیوټر کې د کروم براوزر خلاص کړی دی. په دې کې به تاسې بیشت اردو بوکس ټکی نیټ ولیکئ. بیشت اردو بوکس ټکی نیټ چې کله تاسې په انټرنټ کې سرچ کړئ، نو وروسته به تاسې ته دغه سایټ خلاص وي. په دې سایټ کې تاسو وینئ چې قسمه کتابونه سته. دا د دغه مخامخ کتابونه تاسې وینئ. او دلته بیا ملګرو پر کومه موضوع باندې چې تاسې کتابونه غواړئ هغه کتابونه دلته پیدا کولی سئ. مثلا که احکامو د مسایلو کتابونه غواړئ دلته سته، د عیدین یعنې د اخترو مسایل، حج و عمره، نماز، نکاح و طلاق، قربانی، روزه، زکات، اسلامی عقیده، بچو کی کتب، درس نظامی، فقه ضاله، لغات، عملیات یعنې طب و ادعیه، دایره المعارف، انګریزي کتب، دا رقم نور په قسم کتابونه په دغه سایټ کې تاسې پیدا کولی سئ. بیا دلته دوی خپل سرچ ځایونه لري، هر قسم چې تاسې وغواړئ هغه قسم دلته پیدا کولی سئ هغه قسم کتابونه. نو ملګرو دا د هغو کسانو لپاره دی چې دوی غواړي چې کتابونه پیدا کړي PDF ډول باندې او پیسې نه لري چې کتابونه رانیسي. په دې سایټ کې د دیوبند علماو بهترین هر قسم کتاب یا هر کتاب چې ستاسو په کار وي هغه دلته را ډانلوډولی. صرف دلته د هغه ځای کې تاسې هغه کتاب نوم ولیکئ، نو هغه کتاب به بیا تاسو ته راواوړي. لکه دغه کتاب چې تاسو وینئ، نو بیا وروسته په خپل کمپیوټر ته را ډانلوډ کړئ یا خپل موبایل ته را ډانلوډ کړئ. دویم هغو علماء کرامو او مفتیانو حضرات ته چې دوی غواړي په 1 منټ کې مسئله حل کړي سره د حوالو. زه تاسو ته اوس یو داسې بل ویب سایټ درښیم چې په هغه کې تاسې کولی سئ چې یو مسئله سرچ کړئ. لکه څه رقم چې په محتوای شامله کې تاسو به لیدلي وي چې یوه مسئله په ډېرو کتابونو کې را اوړي. دا رقم په دې ویب سایټ کې تاسې کولی سئ چې یوه مسئله په ډېرو فتاواو تقریبا تر 100 پورې فتاواو پورې ستاسې یوه مسئله سره د هغه فتاواو تر صفحو تر حوالې پورې پیدا کولی سئ. د دې لپاره تاسې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې علم دین سرچ کړئ. علم دین که هغه که په انګریزي باندې وي که په پښتو باندې علم دین ټکی کام چې کله تاسو سرچ کړئ، نو وروسته به تاسو ته دا سایټ خلاص وي. په دې علم دین سایټ کې تاسې کولی سئ چې ډېرې زیاتې فتاواوې، قرآن کریم، حدیث شریف، فتاوا، فقه او د اصولو کتابونه، درس نظامی، سیرت، لغات، تاریخ، جغرافیه و ممالک او دا رقم اصلاحي کتب، رسایل، جراید، مجلات، اخبارات او دا رقم عقاید و علم و کلام، ختم نبوت،
د زبان و ادب فنون عصریه کتب عربیه دا رقم قسم کتابونه تاسې په دې ځای کې لوستلی سئ او خپل کمپیوټر ته یې هم را ډاونلوډولی سئ خپل موبایل ته یې هم را ډاونلوډولی سئ که چیرې تاسو غواړئ چې یو مسله ډېر ژر پیدا کړي سره د حوالو نو بیا دلته دغه کم تلاش ځای چې دی یا سرچ ځای چې دی په دې کې هغه مسله عبارت لیږ ولیکئ کله چې تاسو هغه ولیکئ بیا دلته پر دغه تلاش باندې کلیک وکړئ نو هغه مسله چې په څومره په تواوي کې راغلې وي په هغه ټولې په تواوي تاسو ته ښکاره کوي چې په پلانکي کتاب په توا پلانکي جلد پلانکي صفحه کې دغه مسله سته نو محترم ملګرو که چیرې تاسو زموږ ننني معلومات خوښ سوي وي نو مهرباني وکړئ موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروئ او هر وخت چې تاسو دا دوه ویب سایټونه یا ستاسو د مسلې حل تاسو پیدا کړي نو حتمي ما زیات خان په دعا کې یاد ساتئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته